ستا یادونو کی اوسیگم یم بی حدنا قرارا محمد نبی سردارا محمد نبی سردارا ستا دیدن غواړم ژوند لار زمنګ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د آخرت ویره محمد نبی سردارا محمد نبی سردارا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د آخرت ویره درنو اوریدونکو حضرت سعید بن عامر رضی الله تعالی عنه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نږدې ملګری ډیر زیات زاهد او پرهیزګار و حضرت سعید بن عامر رضی الله تعالی عنه د امیر المؤمنین سیدنا حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په دور کې د حمص والی و خو سره له دې هم د الله رب العزت ویری او د آخرت سوال او ځواب د دې دنیا له عیش او هوسایي څخه زړه توری کړی و ډیر وختونه به یې په کور کې اور نه بلیده خلکو به پوهاوه چې ځان ته ولې دومره تکلیف ورکوي خو په ده باندې د خلکو خبرو هیڅ تاثیر نه کوه ځکه د هغه په زړه کې د الله ویره پرته وه ځکه د هغه په زړه کې د آخرت ویره پرته وه د دنیا محدود ژوند لپاره د دنیا لنډ ژوند لپاره هغه ځان د ابدي ژوند او د تل پاتې ژوند نه ځان نه محرومه کوه یو ځل څه خلک چې د حضرت سعید بن عامر رضی الله تعالی عنه د غریبی او تنګلاسي ژوند یې لیدلی و د وفد په شکل ورغلل او ورته ویل په تا باندې د خپل ځان د خپلې کورنۍ او د خپلوانو هم حق دی ته باید د هغو خیال وساتې حضرت سعید بن عامر رضی الله تعالی عنه د ټولو د خبرو له اوریدلو څخه وروسته ځواب ورکه زه د چا لپاره خپل هدف او منزل له لاسه نشم ورکولی ما له محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اوریدلی دي چې مسکینان او فقیران له دولتمندو خلکو څخه اویا کاله مخکې جنت ته داخلیږي وګورئ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره د ده په غوږ کې وه او تل لپاره کوشش کوو چې په مسکنات او په فقر کې ژوند تیر کړي ځکه چې مسکینان او فقیران له دولتمندو کسانو څخه او یا کاله مخکې جنت ته داخلیږي موږ تل لپاره د رسول الله دا خبرې په خپلو غوږونو اورو اما عمل چیرته دی چې عمل پرې وکړو خلک د حکومت او امارت هیله کوي او هڅه کوي چې په حکومت کې کومه څوکۍ او منصب په لاس ورشي خو د الله رب العزت هغه بندگان چې د حکومت د مسئولیتونو احساس ورسره وي او هغوی چې د قیامت د ورځې له ځواب ورکولو څخه ویریږي له حکومت څخه د لرې پاتې کېدو هڅې کوي د حضرت سعید بن عامر رضی الله تعالی عنه هم همدا حال و لکه څنګه چې امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه غوښتل چې دی د حمص والی په توګه وټاکي ده ورته په ډیرې عاجزي وویل ای امیر المؤمنینه ما په دې فتنه کې مه اچوه خو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د ده معذرت ونه مانه او ویې فرمایل په الله قسم دا نشي کیدلی تاسو زما په غاړه کې د خلافت د سختو مسئولیتونو پیټی واچولو او خپل ځانونه ګوښه کوئ دا هیڅکله هم نشي کیدی تاسو چې زما په سر پیټی ایښی د هغه په پورته کولو کې به راسره مرسته هم کوئ حضرت سعید بن عامر رضی الله تعالی عنه مجبور شو او وی منله او بیا هم حال داسې و چې کله به تنخوا او معاش واخیسته
د هغه په ډیره لږه برخه به د خپلې کورنۍ لپاره د خوراک او څښاک سامان واخیست او پاتې تنخوا به خیرات کړه. حضرت سعید بن عامر رضی الله تعالی عنه میرمنې به پوښتنه وکړه چې د تنخوا نورې روپۍ څه شوې؟ حضرت سعید بن عامر به ورته وفرمیل په پور مې ورکړې. د الله رب العزت په لاره کې مصرفولو ته قرض حسنه وایي. د حضرت سعید بن عامر رضی الله تعالی عنه له پور ورکولو څخه هم مقصد دا و چې هغه مې الله ته قرض ورکړي دي، د دې بدله به ماته الله په آخرت کې راکوي. یو ځل امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د شام په دوره لاړ. کله چې حمص ته ورسید د هغه ځای له مشرانو سره یې وکتل او د ښار د غریبانو او مسکینانو د لست تیارولو امر یې ورته وکړ. د حمص مشرانو هغه لست تیار که او هغه یې وړاندې که. امیر المؤمنین ولیدل چې له ټولو څخه مخکې د حمص د والي حضرت سعید بن عامر رضی الله تعالی عنه نوم لیکل شوی دی. امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په حیرانی سره پوښتنه وکړه دا سعید بن عامر څوک دی؟ خلکو ورته عرض وکړه زموږ والي. د ده حیرانتیا نوره هم ډیره شوه. ویې فرمیل هغه ته خو له دولتي خزانې څخه تنخوا ورکول کیږي، هغه په دې لست کې څه ډول راتللی شي؟ خلکو ورته عرض وکړه دا سمه ده، خو هغه ته چې څه ورکول کیږي هغه په نورو اړو کسانو ویشي، د هغه سخاوت هغه ته هیڅ شی هم نه پرېږدي. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه چې کله دا خبره واوریده نو په ژړا شو. بیا یې له خپل لیک سره 1000 دیناره حضرت سعید بن عامر رضی الله تعالی عنه ته ولیږل او استازي ته یې وویل چې هغه ته زما سلام ووایه او ورته ووایه چې دا روپۍ امیر المؤمنین د دې لپاره درته لیږلي دي چې خپلې اړتیاوې پرې پوره کړي. استازی سعید بن عامر رضی الله تعالی عنه په خدمت کې حاضر شو او د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه له لیک سره یو ځای هغه 1000 روپۍ هم ورکړې. د حضرت سعید بن عامر رضی الله تعالی عنه سترګې چې کله په دینارو ولګېدلې بې اختیاره یې له خولې څخه انا لله و انا الیه راجعون ووت. میرمنه یې لرې ناسته وه. هغې چې دا غږ واورېده په وارخطایي یې ویلې خیرت دی؟ آیا الله رب العزت مکړه امیر المؤمنین وفات شو؟ ده وفرمیل نه، له دې څخه هم لویه پیښه ده. میرمنې وپوښتل آیا د الله رب العزت کومه نښه ښکاره شوه؟ ویې فرمیل له دې څخه هم لویه پیښه وشوه. میرمنې وویل آیا د قیامت نښې راڅرګندې شوې؟ ده ورته وفرمیل له دې څخه هم لویه خبره ده. میرمنې ورته ویل آخر څه خو ووایه، څه خبره ده؟ ویې فرمیل زما کور ته فتنه راغله او غواړي چې آخرت مې خراب کړي. وګوره ما ته دنیا راغله. نیکبختې میرمنې یې پوکه او ورته ویې ویل دومره خفه ولې شوې؟ څه ډول دی چې خوښه وي په هماغه توګه د الله رب العزت په لاره کې مصرف کړه. په دې خبره یې زړه آرام شو. دینارونه یې په امیانۍ کې واچول او یو لور ته یې کیښودل. څه موده وروسته مجاهدین له هغه ځایه تېرېدل او ټول دینارونه یې د هغو په اړتیاوو ولګول. وګورئ درنو اوریدونکو، حضرت سعید بن عامر رضی الله تعالی عنه د حمص والی دی. خو کله چې امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه هلته سفر کوي او د هغه ځای مشران راغواړي چې تاسو د غریبانو لست ماته تیار کړئ، هغوی چې کله لست تیاروي د ټولو په سر کې د حضرت سعید بن عامر رضی الله تعالی عنه نوم لیکي. د نن ورځ والیان، رئیسان دوی د راشي د حضرت سعید بن عامر رضی الله تعالی عنه مبارک ژوند مطالعه کړي او د دې نه د پند او عبرت واخلي. دوی خو لا په دندو لګول شوي نه وي چې ځان ته یې 3-4 کوره او 5-6 موټره تیار کړي وي. تاسو به د آخرت په ورځ د الله رب العزت په حضور کې نه درېږئ. الله رب العزت به ستاسو نه پوښتنه نه کوي. دا ټوله بدبختي، دا ټول فساد او دا ټوله ګناه د دې وجې نه ده چې زموږ په زړونو کې د آخرت ویره نشته، د الله ویره نشته. یقین په الله وکړئ. که د آخرت ویره او د الله ویره زموږ په زړونو کې پرته وي کله به فساد او ګناه ته لاس اوږد نه کړو. اوس چې په ګناه او په فساد کې اخته یو، لوی لامل یې دا دی چې په زړونو کې د آخرت ویره نشته. همدارنګه درنو اوریدونکو، حضرت عمر رضی الله تعالی عنه یو عام اعلان وکړ چې د کومو خلکو له خپل حاکم یا والي څخه څه شکایت وي بې له ځنډه د ماته رامخته شي. ځکه خو یو ځلې د حمص خلکو د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته دا شکایت وکړ
چې حضرت سعید بن عامر رضی الله تعالی عنه دا خپل عادت جوړ کړی تر څو ورځ ډیره تیره نشي له کوره نه راوځي. دا یو شکایت. دویم دا چې د شپې لخوا چې څوک ورته غږ وکړي ځواب نه ورکوي. دریم شکایت دا چې په میاشت کې یوه ورځ هیڅ له کوره نه راوځي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه چې د حضرت سعید بن عامر رضی الله تعالی عنه په شان له الله رب العزت ویریدونکي او فرض پیژندونکي انسان په هکله دا شکایتونه واورېدل ډېر حیران شو او هغه یې د حال معلومولو لپاره مدینې منورې ته راوغوښته. سعید بن عامر مدینې ته راوغوښت. حضرت سعید بن عامر راغی مدینې منورې ته. امیر المؤمنین سیدنا حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه له زړه څخه دعا وکړه چې الله د سعید په هکله زما نیک ګمان غلط ثابت نه کړي. بیا د حمص خلکو ته وویل خپل شکایتونه وړاندې کړي. خلکو خپل شکایتونه وړاندې کړي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وپوښتل سعیده د دې شکایتونو په هکله ستا ځواب څه دی؟ یو شکایت د خلکو دا دی تر څو ورځ ډیره تیره نشي له کوره نه راوځي، او دویم شکایت د خلکو دا دی د شپې لخوا چې څوک درته غږ کوي ځواب نه ورکوي، او دریم شکایت د خلکو دا دی چې په میاشت کې یوه ورځ هیڅ له کوره نه راوځي. حضرت سعید بن عامر رضی الله تعالی عنه وویل په الله قسم ما نه غوښتل چې دا څرګند کړم، خو اوس بې له دې څخه څه چاره ده؟ زه ځکه له کوره ناوخته راوځم چې زه مزدور نه لرم په کور کې چې هغه د کور په کارونو کې راسره مرسته وکړي، او زما میرمن د کور ټول کارونه نشي کولی، ځکه زه سهار وختي اوړه لامده کړم، بیا انتظار کوم چې هغه ورسیږي، بیا ډوډۍ پخه کړم او بیا مخ او لاس ووینځم او د خلکو د خدمت لپاره راوځم، نو ځکه د ورځې په ما باندې ناوخته کیږي. د دوهم شکایت په هکله وایم، دا خبره مې هم نه غوښتله چې ښکاره یې کړم، خو اوس مجبور یم. خبره دا ده چې ما ورځ د الله رب العزت د مخلوق خدمت لپاره ټاکلې او شپه مې د الله رب العزت له عبادت لپاره ټاکلې، نو ځکه که شپې ماته څوک آواز کوي زه ورته غږ نه کوم، زه د الله رب العزت په عبادت باندې مصروفه یم. د دریم شکایت په هکله یې وفرمیل زه کم مزدور نه لرم او نه بله جوړه جامې لرم چې بدل یې کړم، او زه په میاشت کې یو ځلې خیرنې جامې وینځم او تر هغو چې هغه وچې شي او هغه واغوندم نو له کوره راوځم، له همدې امله د ورځې ډیره برخه تیره شوې وي او له چا سره کتلی نشم. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه چې د حضرت سعید بن عامر رضی الله تعالی عنه ځواب واورېده مخې له خوښي څخه وځلید او د الله رب العزت شکر پر ځای کوي. فرمایل د سعید بن عامر په هکله زما ګمان غلط نه و. وګورئ درنو اوریدونکو، والی دی، هغه په کور کې مزدور نه لري، میرمنې د ټول کور کارونه نشي کولی، په خپله اوړه لمدوي او ډوډۍ پخوي، نو ځکه د کوره ناوخته وظیفې ته راوځي. ورځ د الله رب العزت د مخلوق د خدمت لپاره ټاکلې، خو شپه د الله رب العزت د عبادت لپاره ټاکلې. والی دی یو جوړه جامې لري بل جوړه جامې نه لري، په میاشت کې یو وار هغه جوړه جامې بدلوي چې هغه وچې شي بیرته یې واغوندي، نو خلکو ته ناوخته راوځي، د خلکو خدمت ته نشي رسېدلی. دې ته وایي د آخرت ویره، دې ته وایي د الله ویره. د نن ورځ حاکمانو او د والیانو جواب به د الله رب العزت په حضور کې څي، والیان خو پرېږده، زموږ جواب به د الله په حضور کې څي وي چې دومره هوساینه کې او دومره په عیش و عشرت کې ژوند کوو، د الله د عبادت او د حکمونو او د اوامرو پابند نه یو، الله به زموږ نه څه پوښتنه کوي؟ نه درنو اوریدونکو، مسلمانانو ورونو او خویندو، راځئ د آخرت ویرې ته، د الله ویرې ته په خپلو زړونو کې ځای ورکړئ، مخکې د دې چې په هر بد کار باندې اخته وئ، همدا اوس چې زما خبرې اورئ توبه وباسئ، د الله دین ته رجوع وکړئ، تر څو الله رب العزت زموږ او ستاسو هغه دنیا راته ښایسته کړي او د هغې سختې ورځې د وحشت او د هیبت نه موږ او تاسو وژغوري. په همدې هیله درنو اوریدونکو، د حضرت سعید بن عامر رضی الله تعالی عنه په هکله به نور واورو، خو د یوې دمې نه وروسته یادونو کې اوسېږم یم بې حده ناقراره، محمد نبی سرداره، محمد
محمد نبی سردارا ستا دیدن غواړم حبیبا له خالق پروردگارا محمد نبی سردارا محمد نبی سردارا محمد نبی سردارا. درنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه ومنئ. یو ځل امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه حضرت سعید بن عامر ته 1000 دیناره ورولېږل او وی فرمایل چې خپلې اړتیاوې ورباندې پوره کړه. د حضرت سعید بن عامر رضی الله تعالی عنه میرمنې چې کله دا 1000 دیناره ولیدل ډیره خوښه شوه، ځکه ښځو ته پیسې ډیرې ګرانې دي. وی ویل په دې پیسو به یو غلام واخلو تر څو چې د کور په کارونو کې موږ ته هوسایي را په برخه شي. حضرت سعید بن عامر رضی الله تعالی عنه ورته وفرمیل زه تا ته له دې څخه ښه خبره ونه کړم، موږ به دا پیسې په هغو خلکو وویشو چې له موږ څخه هم ډیر اړ دي. میرمنې هم نیکبخته ښځه وه او دا خبره یې ومنله. حضرت سعید بن عامر رضی الله تعالی عنه یو باوري سړی را وغوښت او دا پیسې ورکړې او ورته یې وفرمیل لاړ شه او دا پیسې فلانۍ او فلانۍ کونډې او یتیمانو او ناروغانو او مسکینانو ته ورکړه. د پیسو له ویشلو وروسته یو څه اندازه روپۍ پاتې شوې. هغه حضرت سعید بن عامر رضی الله تعالی عنه خپلې ښځې ته ورکړې او وی فرمیل دا د مصرف لپاره کیږده. میرمنې وویل په دې ولې یو مزدور وانخلو؟ حضرت سعید بن عامر رضی الله تعالی عنه ورته وفرمیل دا وساته او که تا ته له تا څخه ډیر اړ کس راغی هغه ته یې ورکړه. دا په آخرت باندې پوخ باور لرونکی او په دنیا کې د آخرت لپاره ژوند کوونکی چې دنیا یې په خپلو زرګونو رنګینو نازونو او کرشمو سره سره خپل ځان ته په راښکلو کې بریالی نه شوه، بلکې ژوند یې د الله رب العزت لپاره تیروه تر څو رب العزت ترې راضي شي او د آخرت هغه سخته ورځ په ده باندې آسانوي. همدارنګه درنو اوریدونکو حضرت خباب بن ارت رضی الله تعالی عنه جلیل القدر صحابی او محمد رسول الله ته نږدې کس. حضرت خباب رضی الله تعالی عنه یوه ورځ وویل موږ د الله رب العزت د رضا او خوښي په خاطر له محمد رسول الله سره هجرت وکړه او زموږ اجر د الله رب العزت په ذمه شه. بیا له موږ څخه ځینې کسان داسې و چې مړه شول او د خپل اجر میوه یې ونه خوړله او د ځینو کسانو میوه پخه شوه او هغه یې راټوله کړه او خوري. حضرت مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنه د احد په جګړه کې شهید شو. هغه وخت موږ ته پرته له یو داسې صادر څخه نور څه په لاس رانغلل چې حضرت مصعب ابن عمیر ته کفن ورکړو. په هغه صادر باندې مو که د هغه سر پټاوه نو پښې به یې لوڅې شوې او که به مو پښې ورته پټې کړې سر به یې لوڅ شه. په پای کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امر وکړه چې په صادر یې سر پټ کړئ او په پښو یې د اسخر ګیا واچوئ. د خباب څوک و چې د مسلمانانو هوسایي خوشحالي او خوښي به یې چې لیدله نو د آخرت په غم کې به ویلې ویلې کېده او دا به ویل چې دا پراخي او خوشحالي زموږ د نیکو عملونو اجر نشي او موږ د آخرت له بري څخه محروم پاتې نشو. حضرت خباب بن ارت رضی الله تعالی عنه یوازې هجرت نه دی کړی بلکې د اسلامي دعوت په لومړنیو ورځو کې ایمان راوړ او مسلمان شو. په هغه وخت کې چې له هغه پرته یوازې 6 کسانو ایمان راوړی و. دی د ام انما پیرودل شوی غلام و. له همدې امله قریشو ده ته بې شمېره او ډول ډول تکلیفونه ورکول. یوه ورځ قریشو سکاره سره کړل او سکروټې یې په ځمکه هوارې کړلې او حضرت خباب رضی الله تعالی عنه د شا په تخته پرې څملاوه او یو سړی د حضرت خباب بن ارت رضی الله تعالی عنه په سینه باندې ودرېده چې په اړخ وانه وړي. په همدې حال کې سکروټې د ده تر ملا لاندې مړې شوې او د ده په شان باندې د پیس ناروغي په شان سپین داغونه پیدا شول. دا ټول د څه لپاره؟ د الله رب العزت د دین لپاره، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د مینې لپاره او د دې لپاره چې الله رب العزت آخرت کې موږ جنت ته داخل کړي او د جهنم نه وساتي. د هغه سره د آخرت دومره فکر و او موږ هیڅ فکر نه کوو. آخر له موږ سره څه دی چې موږ پرې دومره ډاډه یو چې د آخرت ویرې ته په خپل زړه کې ځای نه ورکوو؟ د آخرت نه ویریږو نه موږ سره څه دی؟ هیڅ هم نشته درنو اوریدونکو. سبب یې دا دی چې زموږ په آخرت عقیده کمزورې ده چې دومره پې پروا یو. الله رب العزت دې زموږ عقیده په آخرت باندې قوي کړي.
هغوی دې ته تیار دي چې په سرو اورونو باندې څملي، خو دې ته تیار نه دي چې د محمد رسول الله دین پرېږدي. دې ته تیار نه دي چې د آخرت ویره د خپل زړه نه وباسي. دې ته تیار نه دي چې د محمد رسول الله او د الله مینه د زړه نه وباسي. دې ته کله هم تیار نه دي. همدا مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنه چې له دنیا څخه په دې حال خپل رب ته ورغی، د مکې د ډېرې لوړې او خوشحالې کورنۍ د سترګو څراغ و، بېحده ښکلی ځوان و، بېحده نازولی ځوان و. د هغه وخت ډېرې خاصې او قیمتي جامې به په تن کې وي او له کور څخه ښه عطر به یې استعمالول. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د حضرت مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنه په هکله فرمایي په مکه کې له مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنه څخه هیڅوک ډېر ښکلی او ښه لباس اغوستونکی او په نعمتونو کې لوی شوی نه و. د اسلام په ډېرو سختو ورځو کې مسلمان شو. د اسلام راوړلو په جرم د مور مینه په قهر او غضب بدله شوه او د یوازیتوب د بند سزا ورکړل شوه. زورونو او تکلیفونو ژوند تریخ که. هغه و چې حبشې ته هجرت وکړه، اوس ورته نه د ځواني هغه ښکلا او ښایست پاتې شو او نه هغه ښکلې او نازکې جامې او نه هغه قیمتي عطرونه. د الله رب العزت په لاره کې هغه ټول قربان کړل. داسې ښکاري چې الله رب العزت جنت د همداسې رضا غوښتونکو لپاره جوړ کړی دی. که چیرې موږ ته په جنت کې کوم ځای راکړی شي، هغه به هم د الله رب العزت د داسې خاصو بندګانو له برکته وي. ځواني د الله رب العزت د دین لپاره قربان کړه. د خپل نازولتوب د الله رب العزت د دین لپاره قربان که. د خپل ښایست د الله رب العزت د دین لپاره قربان که. د خپل د آرامي او د هوساینې ژوند د الله رب العزت د دین لپاره قربان که چې کله په احد کې دا مبارک، دا ځوان، دا ښایسته او دا نازولی په شهادت رسیږي، څه نشته چې مبارک ته یې کفن کړي. که سر پکې پټوي داسې یو څادر دی پښې لوڅې پاتې کیږي، او که پښې پکې پټوي سر یې لوڅ پاتې کیږي. دې ته وایي د آخرت ویره. نو راځئ درنو اوریدونکو چې د حضرت سعید بن عامر رضی الله تعالی عنه سیرت ولولو، د حضرت خباب بن ارت رضی الله تعالی عنه سیرت واورو، د حضرت مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنه سیرت واورو او په ژوند کې د دې نه پوره عبرت واخلو. لکه څنګه چې د دوی په زړونو کې د آخرت ویره وه، په همدې شکل باندې د خپلو زړونو کې د آخرت ویره ځای په ځای کړو، د الله ویره ځای په ځای کړو، تر څو الله رب العزت زموږ او ستاسو هغه بله دنیا ښایسته وګرځوي. په همدې هیله درنو اوریدونکو، دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ. محمد نبی سردارا ستا یادونو کې اوسېږم، یم بېحدانه قراره. محمد نبی سردارا، محمد نبی سردارا ستا دیدن غواړم حبیبا له خالق پروردګاره. محمد نبی سردارا، محمد نبی سردارا، محمد نبی سردارا، محمد نبی سردارا. د احد غزا په جنگ کې شهیدان دي شول غاښونه، ستا په شونډو مبارکو راغلل سرې وینې لالونه، ستا په شونډو مبارکو راغلل سرې وینې لالونه. د تبلیغ نه مانې نشوې هاشمي خیر الابرار. محمد نبی سردارا، محمد نبی سردارا، محمد نبی سردارا، محمد نبی سردارا. ستا یادونو کې اوسېږم، یم بېحدانه قراره. محمد نبی سردارا، محمد نبی سردارا
ستا دیدن غواړم حبیبا لخالق پروردگارا محمد نبی سردارا محمد نبی سردارا محمد نبی سردارا محمد نبی سردارا لکعبی دیرا گزار کړل درس وش پتا بوتانا تعریفونه دی غږیږي هم پزمکا او اسمانا تعریفونه دی غږیږي هم پزمکا او اسمانا شاهین تا باندې نازیږي ای بی مثل حسن زارا محمد نبی سردارا محمد نبی سردارا محمد نبی سردارا محمد نبی سردارا ستا یادونو کی اوسیګم یم بی حدنا قرارا محمد نبی سردارا محمد نبی سردارا ستا دیدن غواړم حبیبا لخالق پرور